زه د کانفرنس ستر مشر سلیم راز صاحب ته یو ځل بیا بلنه ورکوم چې راشي او صدارتي خطبه وړاندې کړي. ښاغلی سلیم راز صاحب. د صدارتي مجلس عزتمندو غړو، مشر ملما محترم پریشان خټک صاحب، د دویم عالمي پښتو کانفرنس درنو ملمنو، سپېڅلو پښتنو، ټولو پتمنو میرمنو او ښاغلو شاعرانو، ادیبانو، صحافیانو، دانشورانو، ټولو نه مخکې زه د دویم عالمي پښتو کانفرنس د چیرمن په حیث له خپله طرفه او د کانفرنس د ارګنایزینګ کمیټې د ټولو غړو له طرفه دلته راغلیو تاسو ټولو درنو مېلمنو ته د زړه د اخلاصه هرکلی او ستړي مشي وایم او د دې یقین اظهار کوم چې د دې دویم عالمي پښتو کانفرنس په 3 ورځنو غونډو کې به د هغه سترو مقاصدو د حصول په طور طریقو به په ډېره پرانیسته فضا او روح تندي بحث مباحثه او غور و فکر وشي. د کومو لپاره چې د دې کانفرنس انعقاد شوی وي او کوم چې د دې کانفرنس په ایجنډا د خپلو پوهانو، منورینو او ماهرینو د رایو او فاصلو په رڼا کې د عملي کېدو په انتظار دي. زه دا باور هم لرم چې کومې سپېڅلې او پښتني جذبې چې د پښتون قام د نماینده ذهني او فکري قیادت نن دلته په پېښور کې یو کړي، یو ځای کړي او یو بل سره مرکه کړي دي، د هغې به هم په دې کانفرنس کې د مثبتې او صحتمندې مکالمې او رویې په سبب سکوټلي او تعمیري نتایج راوځي. زه د پښتني تاریخ په دې اهمه مرحله او د پښتون قام د اعلی ذهنونو د راغونډېدو په دې تاریخي موقع دا په ځای توقع لرم چې په نننۍ وسیعتر عالمي منظرنامه کې عموماً او په موجوده علاقایي صورتحال کې خصوصاً د کانفرنس برخوال به د پښتو ژبې، پښتون قام او پښتني خاورې سره په تړلو مسایلو، مشکلاتو او مطالباتو د جدید دور د رجحاناتو، ترجیحاتو او سوالاتو په رڼا کې د خپلو درنو خیالاتو اظهار وکړي او د یو روښان فکره قیادت دپاره د فکر و عمل د اتحاد په بنیاد د راهنمایانو اصولو په وضع کولو او د یوې نوې کړنلارې په تعین خپلې قومي او منصبي ذمهوارۍ سرته ورسوي. موږ د تېرو 14 کالو د اوږدې جدایۍ نه پس یو ځل بیا د عالمي پښتو کانفرنس په خادمنه موقع په اجتماعي توګه یو بل وینو، اورو او پښتو د قامونو په تاریخ کې د 14 کالو موده د سترګو د رب نه زیات څه حیثیت نه لري، ځکه چې د هغې حساب د ورځو، شپو او میاشتو کلونو په شمېره نه وي بلکې د صدیو په فیته د کچ کولو وي. ولې د زړونو د رضا په ساعتونو کې د مینې د دیدنونو وقفې خو د صدیو په غمېدلو فاصلو کې غځېدلې پرتې وي چې صرف او صرف د دردونو د احساس په ترمامیټر یې د حدت او شدت اندازه لګېدی شي او د هجر د شعور په دوربین او د رونبین نظر یې د فرقت او رفاقت د لمحو عکس او لمس معلومېدی شي چې تخلیقکار او کلمکار ترجمانی او نمایندګي کوي. څوک چې نن په دې دویم عالمي پښتو کانفرنس کې د هغې درد د احساس او د هجر د شعور د کرب او حرب د ازمیښتونو څخه د راتېرېدو نه پس
د خپل خوږ وجود د خوږ درد په کیفیت کې مبتلا یو بل ته راجوخت شوي خوله په خوله او غوږ دي چې په منځ کې نه د ریبار حسنکاري او منتکاري شته او نه د غماز ته عیاري او کلنکاري شته نو ځکه حالونه به هم بیان شي او خیالونه به هم عیان شي ټول به د یو بل د درد درمان شي او د یو بل د فکر ترجمان او په نظر کې نمایان شي همدغه د وخت او حالاتو ضرورت او د پښتون قام د ټولو مسایلو او کړمو حل او محل دی چې په ساده ټکو کې ورته اتحاد او اتفاق ویل شي او همدغه حقیقت او واحد حقیقت دی باید چې دې حقیقت نه څوک سترګې پټې نه کړي او هر فرد په پرانیستي ذهن او په خصوصي توګه په پرانیستي فضا کې د پښتون قام د اجتماعي مفاد په خاطر د دې عظیم تر اتحاد په دایره کې د مثالي اتفاق مظاهره وکړي نور د خپل ځان وپېژني خپل سود ځان وپېژني او ځان نه چاپېره ټول جهان وپېژني همدغه د دې کانفرنس پیغام دی کلام دی او الهام دی چې اورېدل غواړي پوهېدل غواړي او خپلول غواړي د دویم عالمي پښتو کانفرنس د دې ویاړ او افتخار په نیکمرغه موقع د افغان ولس زخمی وجود او لوټي وطن مونږ نه هیر نه دی او په ډېر شدت سره مو د سترګو مخکې کېږي ځکه دا کانفرنس په افغانستان کې د امن په مسله هم خپل کوټلي تجویزونه وړاندې کوي او د سر دوباره آبادۍ ترقۍ او خوشحالۍ په لوري مثبت او تعمیري فکر په خپلولو به د افغان ولس کلکه ملګرتیا او صحیح لارښودنه وکړي چې په هر چا دا د افغاني خاورې او ولس یو تاریخي فرض او پښتني قرض دی د لومبي او دویم عالمي پښتو کانفرنس په منځ کې د 14 کالو د فاصلې د فرق او فراق ماتم نه کوو خو د 14 کاله پس د وصل او وصال جشن هم نشو کولی چې د خپل پرې ټټر او پر هر نظر د جشن چراغان په مخ کې به د شام غریبان نه زیات هیڅ حیثیت او وقت ونه لري ځکه چې خوله له وینو ډکه وي نو شونډې به مسکا سوکي چې لوګي ماحول وي نو سترګې به رپا سوکي او چې مفلوج بدن وي نو ګډا به سوکي خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ماتم خپل وظیفه کو تورتم خپل جامه کو او ستم خپل نصیبه کو بس کینو ګورو او سنوایو او کوایو نو صرف دومره چې دا د تاریخ جبر دی جبر نازولی دی او مونږ په سر سترګو منلی دی نه هیڅ کله نه ځکه چې دا رویه د حرکت او بدلون مزاحمت د ترقۍ او سمون مخالفت او د تعمیر او ژوندون ممانعت کوي دا یو منفي رجحان دی د بیمار ذهن ترجمان او یو کمزور ایمان دی دا د غږ نه کولو ځان نه خوځولو او مزاحمت نه کولو یو بهانه ده چې د نامردۍ له سوا ورته بل هیڅ نوم نشي ورکېدلی د تاریخ د جبر دا اصطلاح هر چا چې متعارف کړی ده نو ښه نه دي کړي ځکه چې خولې یې ګنډلي سترګې یې تړلي او ذهنونه یې شنډ کړي دي خو د جبر په پنجه کې د اختیار کلمه ویونکوونکي د اختیار کلمه ویونکي په ټول انسانیت یو لوی احسان کړی دی چې د ژوند بخونکي ټکي انسان ته یو اعتبار یو وقار او یو اختیار وبخلو انسانی شرف عظمت او قوت یې بحال که او ژوند ته جمال جلال او کمال عطا که نو د جبر او اختیار په منځ کې د نظرونو فاصله د زړونو حوصله او د ذهنونو فیصله څومره څنګه او څه ده
ژوندي کامونه دا ګراف اهداف او اعتراف پټوي نه څرګندوي، تضادات سړوي نه تیزوي او امکانات ختموي نه پیدا کوي. په جبر کې د اختیار وسله هم دې ته وایي او هم په دې وسله کامونه ژوندي وي، ترقي کوي او خوشحالي مومي. او کوم کامونه چې دا وسله او کوم کامونو چې دا وسله غورځولې ده هغه غورځېدلي دي، ذلیل شوي او ورک شوي دي. ځکه موږ له به نن دا فیصله کول وي چې د جبر او اختیار په متوازي او مخالف لارو زمون قدمونه په کوم طرف، په کوم رفتار او په کوم مقام دي. موږ بیخي مجبوره یو که څه اختیار هم لرو، که مجبوره یو نو ولې څومره او تر کومې، او که اختیار لرو نو څنګه څومره او څه دپاره. او یا موږ د دې فلسفې نه علاوه هم څه سنس او ساینس لرو. دا یو اهم او بنیادی سوال دی چې د کانفرنس د برخوالو نه د جواب په انتظار دی. هغه جواب چې د ټول کام دپاره د یوې فیصلې، د یو حکم او یو اعلان حیثیت لري.